بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي محمد وعلى آل محمد. واجب القدر والاحترام جناب صدر مجلس او جمله علماء کرام او زمونږ د علاقې پښتنو مشرانو کشرانو ورونو، څنګه چې تاسو ته د دې غونډې حقیقت هغه معلوم شو چې زمونږ استاسو دا ناسته دا د یو مدرسې په سوچ کې ده او د هغې په فکر کې ده. کومو ملګرو چې د دې قربانۍ اظهار کړی دی او ځمکه یې وقف کړه صرف د خدای د رضا لپاره. وقف دې ته وایي چې یو انسان یو خپل ملکیت لاس اوچت کی او خدای رضا ته وسپاري، نو وقف دې ته ویلی شي چې ملک وي او مالک یې نه وي، نو بیا د دې څوک مالک نه وي. د دې مالک دنیا کې نه او الله یې مالک دی. در حقیقت مالک هر چیز خداست، این امانت چند روزی نزد ماست. په حقیقت کې د دې ټول کائنات مالک حقیقي هغه الله تعالی دی او موږ او تاسو یو څو ورځې امانت دی، ملکیت د الله دی، د هر څه د الله دی. نو عظیمه قرباني وکړه لکه څنګه چې صاحب وفرمایل چې نن سبا په 2 لک روپۍ باندې مرله ده، نو دا 15 لک روپۍ په اسانه جوړې شو. 15 لک روپۍ بخل چاته د هر ډاټي خطر ده که نه ده؟ خطرناک شی دا څوک کولی شي؟ خو د خدای دین دا ډېر معزز دی. په دې باندې انسان مال جان دې ته تیار شي. خلکو سرونه ورکړه د الله په دین باندې، مال خو وروستو خبرې. بیا قاری صاحب ته د الله عمر دراز نصیب وګرځي. قاری ذبیح الله صاحب چې دا سوچ او فکر شروع په ملګرو باندې ځمکه وقف شوه، تاسو هم راغوښتئ ټول. د دې مجلس تمام تر کریډټ د دې ملګرو ته چې چا ځمکه وقف کړو قاري صاحب ته د ټولو ملګرو ته ځي الله یې ټول اجر د لارې نصیب وګرځي. آمین آمین. مونږ تاسو ته موقع سازګار کړه، موقع په لاس راکړه د دې مجلس کې د ویلو او د اورېدلو، نو د دې ثواب به دې ته ځي. کو دې دا کوشش نه کولی موږ دلته ټوله راتلو، دا محنت وشو نو موږ تاسو ټول موجود شو. محترمو، مدرسه دارالعلوم
دا هغه مکان وي چې دې کې دیني سپایان تیاریږي. علم یو داسې څیز دی چې دې ته د هر چا حاجت دی، د هر چا، غریب وي او کو مالدار وي، ښځه وي او کو نور وي، د هر چا ورته حاجت دی. ښه شته کو نشته؟ بالکل شته. اوس وکیل ته چا ضرورت وي چې یو سړی وکیل شي؟ څوک مقدمه کوي که نه؟ زما وکیل ته سره ضرورت نشته، په ټول عمر کې مې خدای دې نه راولي. وکیل ته د هر چا ضرورت نه، د چا به وي خو د هر چا نه. ډاکټر کو جوړ شوی، خدمت خلق دی، بهترین کار دی، لیکن د هر چا ورته ضرورت نه چې څوک بیمار هغه ډاکټر له ځي. پښتون څوک څه کوي په ګولو باندې؟ د هر چا ورته حاجت نه. که ته پټواري جوړ شي نو د چا ورته ضرورت دی چې څوک فرد نمبر یې راوباسي او خسرې نمبر راوباسي؟ هر چا ورته ضرورت خو نه که نه. انجینیر جوړ شي، ټیک ده، د رزق د حاصلولو یو ذریعه ده، د رزق د حاصلولو بلا ذریعه دا یو ذریعه ده، خو د چا ورته حاجت دی چې څوک به بنګلې او بلډنګان جوړوي او نقشې جوړوي؟ د هغه ورته ضرورت دی، زما ورته ضرورت دی. او علم یو داسې څیز ده چې هر چا ورته، شاه دی کو ګدا دی، ښځه ده او کو نر دی، د هر چا ورته ضرورت دی، ماشوم دی کو بالغ دی. نو مدرسه کې دغه خلک تیاریږي چې د هر چا ورته ضرورت دی. عالم حافظ قرآن دا اولیاء دا د دې مدرسو نه جوړېږي. مدرسې خلکو ته حافظان او قاریان ورکوي، دا فکري ده اسلامي، دې کې دا تیاریږي. مدرسې خلکو ته عالمان، مدرسین، قاضیان، مفتیان ورکوي، او بیا د خلکو خدمت فی سبیل الله کوي. ته خو یو وکیل ته ورشه او ورته ووایه چې دا مقدمه ماله مفت وکړه، وبې ګیله پیس دی خپلو، پر تاریخ کې به هم راضي کې سم چل دی. ته یو ډاکټر ته ورشه ډبګرۍ ته چې ماله یو خیراتي چټۍ ولیکه، یو نسخه راته ولیکه چې تا ته ولیکه، پرېږدي دې ورته نه. نو دقه رنګ انجینیر ته ورشه او ماله یو نقشه خیراتي ولیکه، خاورې به ته ولیکي، نه لیکي. عالمان دي چې خیراتي مسلې په لار کې به یو سړی ودري، تاسو چې لږ ودرېږئ داسې مسله ده، او تا دا هم نه و چې هلکه دا د سوال ځای اعتمانه کې یا د مسلې ځای خو بس وایي ټیک ده. نو د میراث سخته سخته مسلې به وروړي او فی سبیل الله ته حل کوي. نو په ایمان یو ښه خلک دی کو قیده خلک دی؟ ښه خلک دی که دا د قوم خیر خوا دي. ګوره اصل معنو کې یو عالم چې د بل عالم سره میلاویږي که نه، نو چې تپوس کوي مولانا صاحب څنګه وایي ښې مبال به ښه دی، په درېیم نمبر کې ورته وایي مقتدیان دي ښه دي. یاره په ایمان وایي تاسو به چېرته د یو امي بل امي نه تپوس کوئ چې امام صاحب هم څنګه دی؟ نو دا علما د قوم خیر خوا دي. بل طرف ته د جهل د ظلم د دې مقابله کوي، راوچتېږي، داسې به نه کېږي او څه به احتجاجونه وي او غوبلې جوړېږي. ته خو د عالمان د دې معاشرې نه وباسه چې د خلکو نه څه جوړېږي، ځناور ته جوړېږي که نه جوړېږي، تعلیمات ته لرې کړه. نو علما ستاسو د ذات، ستاسو د مذهب، ستاسو د تمام رسم و رواج چې کوم په شریعت کې روا دی د هغې دفاع کوي. به هر حال محترمو، مدرسه هغه صدقه جاریه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې یو انسان مړ شي، د ده عمل کټ اپ شي، منقطع شي، صرف درې څیزونه دي پس د مرګ نه په کار راځي.
نو پیغمبر او فرمایل صدقه جاریه، صدقه جاریه ده د الله او د پیغمبر په خبرو کې دروغ وي 100% رښتیا کنه، دا صدقه جاریه ده د پیغمبر په زبان. جمعه صدقه جاریه ده، ته باندې سونه کال وشو چې جمعتونه جوړ دي، مشران تللی دي او پای کې منځونه کیږي، ثواب به هغې ته میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. چا چې یو بهترینه طریقه جوړه کړه او په هغې څوک عمل کوي، څوک چې په عمل کوي د ده پکې حصه د ثواب ده. اوس جماعت چا جوړ کړی او موږ تاسو پکې مونځ کوو، هغه بانی چې چا دا بنا جوړه کړې وه د هغه خپل شعر دی، خپله حصه ده. سوچ کوئ څومره لویه فایده ده. قیامت ته پورې به دا مونځونه په دې جوماتونو کې کېږي. قرآن مجیدونه نه واخیسته، پیغمبر فرمایي او مصحفا ورثه، قرآن دې په میراث کې پرېښودو، خلک به تلاوتونه کوي. قرآن پاک برای وقف خلق په تلاوتونه کوي، ثواب به ته میلاویږي. کتابونه د علماو طلباو ته واخیستو تر څو پورې چې دا مسلې جاري او ساري د دنیا آباد ستا پکې حصه ده. د دې نه لویه خوش قسمتي صحیح مدرسه دې جوړه کړه، ته به ثواب به میلاویږي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه جوړه کړه، اهل صوفه پکې سبقونه ویل، رسول الله وصال وش، صحابه کرام لاړ، ثواب چې څومره مدرسې روانې دي بنیاد یې هغې ایښی، ثواب به ته میلاویږي. مولانا محمد قاسم نانوتوي دارالعلوم دیوبند جوړ کړو، یو استاذ او یو شاګردو، محمد دا استاذ او محمود شاګردو، د یو انار بوټي لاندې دا محنت شروع کړو. نن وګورئ د دیوبند شاخونه او د دیوبند نظریه کم ځای ته ورسېده، ثواب به هغې ته میلاویږي. چا بنیاد ایښی. مولانا عبدالحق صاحب چې څنګه ملګرو فرمایل یو عظیمه اداره پس د دارالعلوم دیوبند نه، دا دیوبند ثاني دی، دا بنیاد یې کېښودو. نن پکې 1514 طالبان صرف د درس حدیث د لوی دورې نه فارغېږي او د نورو فنونو خلا پرېږده. سوچ کوئ چې 1500 عالمان فارغ شي، دا د قوم او د ملت لویه سرمایه ده که نه ده؟ چا بنیاد ایښی او ثواب به ور رواني. بلنډه کې باچا صاحب مدرسه جوړه کړه، باچا صاحب نشته نن دنیا کې، لیکن ثواب به ته په سلو طالبان دا فارغېږي او جنکۍ علما او عالمات فارغېږي، بنیاد ایښی دی. تاسو دغه مدرسې د بناتو د بنینو د کلي کې جوړې کړې، ستاسو پکې خدمت شامل حال دی، تاسو ته به د هغې اجر میلاویږي. نو پیغمبر فرمایي انسان مړ شي عمل ختم شي، لیکن 3 څیزونه پس د مرګ نه په کار راځي. صدقه جاریه، دا جاری خیرات دی، د خوش قسمتو په نصیب کې. دا علم ستاسو ټولو خوښ دی که خوښ نه دی؟ خو د هر چا په نصیب کې نه وي. څوک هم دا نه وایي چې زه د جاهل پاتې شم، خو هر څوک عالم نه دی که نه، د هر چا په نصیب کې نه وي. دا خدمت هم د هر چا په نصیب کې نه وي. تاسو چې راغلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کن عالما، یا خو عالم جوړ شه. د عالم ډېر چت مقام دی، الله دې موږ ټول عالمان حقاني جوړ کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي. چا چې یو متقي عالم پسې اقتدا وکړه مونځو، داسې وګڼه یو پیغمبر پسې اقتدا کړې ده. پیغمبر پسې ولاړ. متقي عالم چېرته پیدا کېږي؟ پرهیزګار صحیح جانشین د جناب محمد رسول الله دی. صحیح. نو کن عالما، عالم جوړ شه.
په ورځ د قیامت با حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با نور اهل جنت ته په جامونو کې او په ګلاسونو کې وبو ورکي الله دغه ټول ته نصیب وګرځي آب حوض کوثر باندې ولاړی او یو جماعت براشي رسول الله مبارک په خپل لفه مبارک کې وبو ورکي دا څوک دي دا علما وارثان د اسلام وارثان د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لفه کې دا اعزاز دی نو کون عالما پیغمبر وی عالم جوړ شه او که عالم جوړ نشي او متعلم طالب العلم جوړ شه طلب د علم خو کا بوډایم سبق شروع کا او بیا فرمایي او سامعا اوریدونکي جوړ شه د علماو خبرې واوره لکه تاسو راغلي او خادما یا خادم جوړ شه مالی جانی خدمت وکړه خادم جوړ شه او محبا او یا محبت لرون کې جوړ شه د علماء او طلباء سره دلی محبت ساته بغض مساته ولا تكن سادسا فتهلك شپږم مکیګه ورنه هلاک بشي شپږم مرتبه د هلاکت د پیغمبر په زبان الله دې پنځو مرتبه کې موږ ټول راولي نو محترمو مدرسه او دارالعلوم اسلامی دغه کارنامې دی او دغه کردار دی دا مدرسې او جماعتونه دا پق شراکت باندې جوړیږي او الحمدلله تاسو دلته راغلي یې نیت هم کړی دی نو الله ستاسو دا نیت قبول او منظور وګرځوي نو دا به صرف دعا کو نور بم سکو وایا ان شاء الله کو دواړه به کو کنه مالی جانی اخلاقی امداد به کو کنه دا په شراکت جوړیږي کور د پاره څوک چاندې نه کوي خو د جماعت او مدرسې لپاره دا چاندې روان دي نو دا به ان شاء الله په شراکت کو څومره اخلاص تاسو نه کیږي تاسو بمړی خو ثواب ان شاء الله در رواني الله تعالی دې دا مدرسه او د دې بانیان الله تعالی دې دا سعی قبول او منظور وګرځي تاسو چې راغلي او شرکت هم په دې مجلس کو الله تعالی اجر د دارین نصیب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين